تاسو له SBS پښتو سره یاست. د SBS د پښتو خبرونه قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر. رحیم الدین نوري خیلم له افغانستانه تاسو ته د افغانستان اړوند څو مهمه پیښې وړاندې کوم. هله د چې تر پای ملتیا وکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. امنیت شورا ته په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځولو د پریکړې مسوده چین وړاندې کړې و. دغه مسوده د امنیت شورا د دوشنبه ورځې په غونډه کې په 15 موافق رأی سره تصویب شو چې لمخې به یوناما د 2022 کال پورې خپل فعالیتونه په افغانستان کې دوامدار وساتي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي له دې پریکړې د هرکلي ترڅنګ وویل چې دغه پریکړه د یوناما له فعالیتونو د پیاوړي ملاتړ څرګندونه کوي. نوموړي په افغانستان کې د دغه ادارې او د ملګرو ملتونو د نورو اړوندو برخو د ماموریتونو پر اهمیت ټینګار وکړ. د چین دایمي استازي د غرض وویل چې دا پریکړه لیک د افغانستان د بیا ځلې نړیوال ټولنې سره د یوځای کېدو لپاره د نړیوال ټولنې هیله منعکسوي. نوموړي وویل یوناما باید د اړیکو د پله رول ته دوام ورکړي او د نړیوال ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د تعامل او خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. د چین دایمي استازي په خپل خبرو کې له طالبانو بیا وغوښتل چې د خلکو او نړیوال ټولنې مشروع غوښتنو ته پام وکړي. په افغانستان کې د یوناما د ماموریت تمدید بیا د ځینو هیوادونو له هرکلي سره هم مخ شوی دی. اوچا وايي روان کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا دغه خبره په خپل تازه راپور کې کړې ویلي دي چې په افغانستان کې د تغذیه بحران نور هم پراخ شوی او په 2016 کال کې به 3.1 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي. د راپور لمخې هلمند، دایکندي، زابل، بغلان، روزګان، پکتیا، نورستان، سرپل، غور، کندهار، فاریاب او لوګر هغه ولایتونه ښودل شوي چې د سخت خوارځواکۍ ناورین سره مخ دي. راپور کې د ماشومانو ناسمه تغذیه، د خوړو کمښت، د ناروغیو زیاتوالی، د پاکو اوبو او روغتیايي خدماتو نشټوالی او د تغذیوي خدماتو محدود لاسرسی د دغه وضعیت عمده لاملونه بلل شوي دي. د اوچا په راپور کې راغلي سره لدی چې د اړمنو په شمیر کې یو څه کموالی راغلی، خو افغانستان په 2016 کال کې د نړۍ د لویو بشري بحرانونو په کتار کې پاتې دی. اوچا په خپل راپور کې د 2015 کال په پرتله د افغانستان په 16 ولایتونو کې د تغذیه شرایط خراب په ګوته کړي دي. راپور کې ویل شوی چې په 2016 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د نفوس شاوخوا 45% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا په خپل راپور کې ویلي عاجل بودیجې ته اړتیا ده چې د خلکو ژوند وژغورل شي او د نه جبرانیدونکو زیان مخنیوي وشي. د پای موضوع هم دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د امریکا او ایران ترمنځ هوکړه د سیمې او نړۍ لپاره یو مثبت ګام بللی. حامد کرزي دا خبره په خپل ایکس پاڼه کړې او د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې ته پای ته رسولو له هوکړې هرکلی کړی دی. ښاغلي کرزي ویلي دي چې دا ډول تړونونه کولی شي د تاوتریخوالي کمولو او په سیمه‌ییزه او نړیواله کچه د ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دا تفاهم د ښکېلو خواوو او همدارس د نړیوال ټولنې د ګټو سره سم ارزولای دی. حامد کرزي په نړۍ کې د سولې او ثبات په حیاتي رول ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومتونه مسؤلیت لري چې د دې ارزښتونو د ساتنې او پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته کړي. هغه زیاته کړی چې دوامدار خبرې اترې او ډیپلوماټیک هڅې کولی شي د بحرانونو د خپرېدو مخه ونیسي. ښاغلي کرزي د تهران او واشنگټن ترمنځ د تفاهم پروسې د اسانتیا لپاره د سیمه‌ییزو هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان او قطر او همدارنګه د نورو سیمه‌ییزو لوبغاړو ډیپلوماټیک هڅې ستایلې دي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا پروسه به په بریالیتوب سره دوام ومومي او د تلپاتې سولې د رامنځته کېدو لامل بشي. د یادونې وړ ده چې د امریکا او ایران ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو رسمي هوکړه به د راتلونکي جمعې په ورځ په سویس کې لاسلیک شي. دا د افغانستان اړوند څو مهمې پیښې تاسو ته وړاندې کړې. تر بیا کې چاري که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.